چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه معنی. عبدالستار منصور چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ سره تعلق لري او د خپل قد چې دا ډېر اوږد قد لري د همدې په واسطه باندې دا ډېر زیات مشهور دی. د دې قد چې دی 2 متره او 20 سانتي قد لري. دا پر کونړ کې زه یو دغه خبره سیمپل یم بالر رانه جوړېده خو وخت نه نه راکړی نه زما مې قد د چا نشته. زه چېرته درته مفته ویزه درکول شي او تا ته وویل شي چې انتخاب که کوم هېواد دی په ټوله نړۍ کې خوښوي نو کوم هېواد به انتخاب یې؟ هغه ونې ته خلک زینک دي او څوک ورخیږي او میوې ته کوي نو هغې ته خو به ستا اړتیا نه وي که نه زما هغې ته اړتیا نشته دی هغه زه خپله کولی شم. جامې چې دي زما د 2 متره نه جامې کېږي. یو نوي کې ما نه خارجیانو پوښتنه کړې وه چې ته موږ سره لاړ شه. چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه معنی. د پامیر ټي وي درنو لیدونکو یو ځل بیا مې هم سلامونه در واخلی په دې هیله چې ټول رک روغې وي. دا ځل له نورو بیخي جلا خپرونه لرو. راغلي وو د یو داسې چا څنګ ته چې کیدای شي هغه څوک چې موږ په سکرین ویني اوس د ده له نوم او د ده له قد سره ټول اشنا یاستئ. عبدالستار منصور چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ سره تعلق لري او د خپل قد چې دا ډېر اوږد قد لري د همدې په واسطه باندې دا ډېر زیات مشهور دی او په کونړ کې له ده دنګ ځوان نشته دی. حتی په نورو څو ختیځو ولایتونو کې هم شاید له ده دنګ ځوان نه وي خو په کونړ ولایت کې له ده نه دنګ ځوان نشته دی. تقریبا د دې قد چې دی 2 متره او 20 سانتي قد لري. نو له ده سره خبرې کوو ملګرو تاسې راسره اوسئ تر څو د ده خبرې واورو. نو منصور صاحب په سر کې درته ستړي مه شو وایو په خیر راغلی د پامیر ټي وي په سکرین باندې. خیر ویسې وروره ډېره مننه ستاسو په راتګ باندې ډېر خوشحاله یو زموږ خواته راغلی ډېره مننه ستاسو څخه ژوندی اوسئ وروره. ډېره زیاته مننه منصور صاحب. نو دا چې پېژنګلو خو دې ما ملګرو ته وکړله. عبدالستار منصور دی وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو منصور صاحب که دا راته ووایه چې تقریبا څومره عمر لري؟ زما عمر خو اوس پیرن دپاره 15 کاله عمر لرم. ښه 15 کاله د قوارې نه بیا داسې نه ښکاري چې 15. ښه نو واده دې کړی؟ واده مې کړی دی. واده مې تقریبا دغه 8 کاله کېږي. ښه د واده دې 8 کاله کېږي ډېر ښه. نو دا راته ووایه منصور صاحب چې داسې وخت کله راغلی ژوند کې چې دا خپل قد نه ویلی دی چې کاشکې زما داسې اوږد قد نه وی داسې وخت کله راغلی چې په دې قد پښیمانه شوی؟ نه په قد باندې زه نه یم پښیمانه شوی. قد خو یو پیرزوینه ده خو بیا هم زه ډېر خوشحاله یم د خپل قد باندې او داسې کله داسې حالاتو سره مخامخ شوی چې دا ستا قد ستا لپاره یو امتیاز ګرځېدلی دی یو ځای کې مطلب ته خوشحاله شوی چې ښه دی چې دا قد مې دی ګنې که دا نه وی د یو کار یې د هغې نه محروم شوی به وی. نه زه ډېر خوشحاله یم په خپل قد باندې او ډېر په راضي یم او ډېر فخر په کوم. زه د کونړ بچی یم او په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم. دا په دې کونړ کې زه یو دغه خبره سیمپل یم. سیمپل بالکل. خلک یې د مثال په توګه څوک چې اوږد دي په نورو ساحو کې نو خلک یې د مثال په توګه باندې بیا دی وړاندې کوي چې د دې غوندې اوږد دي. نو ډېره مننه خدای دې قد نور هم لوړ کا. او که دا راته ووایې یو کرکټ خو ګورې که نه؟ کرکټ ګورم. او د خوښې پلیر دې څوک دی لوبډله کې؟ لوبه کې مې ټول د کوم دغه چې دی ټول مې خوښېږي. او خپله کرکټ کې؟ په خپله کرکټ نه کوم نه. دا خو باید تا کرکټ کولی ته به ډېر ښه بالر وې. نه والله ښه وه خو بس څه دی چې د وخت نه م نه ده کړی. که مخکې نه م دا لوبه کړې وی نو یو اندازه یو ښه بالر درنه ښه بالر رانه جوړېده خو وخت نه م نه ده کړی. او پیلن څه مصروفیت لري اوس؟ پیلن دپاره زه اوس هېڅ مصروفیت نه لرم. پخوا وختونو کې وظیفه مې لرله مخکې او اوس فلحال پخوا دې څه وظیفه درلوده؟ مخکې پولیس کې وم. پولیس کې مې وظیفه لرله د وټپور ولسوالۍ کې مې وظیفه وه او د قمندان د بلوک په صفت باندې. اوس پیلن دپاره بې سرنوشتې وم دلته کور کې و فلحال. ښه نو ته خو اکثره د ولسوالۍ نه به وځې یا به ښار ته وځې سیدآباد ښار ته یا نورو ولایتونو ته. نو چې کله نورو ولایتونو ته لاړ شي یا ښار ته وځي نو خلک در سره خواته راځي عکس مکس د دې غوښتنه کوي که نه؟ او ډېر خلک غوښتنه کوي. ډېر خلک راځي مینهوال ډېر یې راځي او ما سره عکسونه وباسي ډېر خلک او زه مو سره عکسونه وباسم. په دې باندې خوشحالېږم. خلکو مینه راسه سوا کېږي. بالکل. نو کله د خپل ستا چې څومره قد دی د همدومره قد د کوم ځوان سره مخامخ شوی چې ستا عمره قد ولري؟ نه زما مې قد د چا نشته. زه په تقریبا دغه 8 ولایتونو کې ګرځېدلی یم خو ما د خپل قد
امسنګ نه دی پیدا کړی اوسه پورې. ښه واته ولایتونو کې ګرځېدلی خو د خپل قد چې ستا څومره قد دی دومره د کوم ځوان نه دی لیدلی. 2 متره او 20 سانتي که نه؟ او 2 متره او 20 سانتي. 2 متره او 20 سانتي. نو ملګرو دا به ډېره مشکله وي که 2 متره او 20 سانتي قد باندې یو ځوان پیدا کېږي. نو څنګه د په قد باندې دلته کونړ ولایت کې یا په مرکز کابل کې تاسو ته په ستا قد باندې خو کوم امتیاز نه دی درکول شوی؟ نه اوسه پورې فلحال امتیاز نه دی راکړی شوی. دا خو اکثره نورو هیوادونو کې که وګورو ملګرو دغه شان چې یا دنګ ځواني یا بیخي ټیټي نو دوی ته اکثره د حکومتونو لخوا یو څه امتیازات ورکول کېږي، د هغې هغه د ریکارډونو په لړۍ کې نوم ثبت کېږي. نو دغسې تر اوسه نه دي شوي؟ نه اوسه پورې نه دی شوي. نه ښه نو دا راته ووایه منصور صاحب چې په راتلونکي کې کم کار کې دلچسپي لري چې غواړې کم کار وکړي، کمې وظیفه یا همداسې تجارت کم کار کې دلچسپي لري ډېره؟ نو زه یم چې تجارت وشي، تجارت ښه دی. تجارت ښه دی که نه؟ د معاش او د غربت ترمنځ وایي 2 قدمه لاري چې معاش د باندې بند شو نو غربت شروع شو. نو تجارت ښه وي که نه؟ تجارت ښه دی او چې دایم دپاره سړی. او بله خبره چې شعرونه اورې که نه؟ شعرونه اورم، ډېر اورم شاداب صاحب، خو داسې دی چې خپله دې زده دي؟ خپله مین دي یاده. حتمن بس دی مړه چې پښتون یو ټاپه ستا دغه ډېر اورم، ستا شعرونه ډېر ما اورېدلي دي او ډېر شوق لرم ستا د شعرونو سره. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. ژوندی اوسې نو په ذهن کې به دې حتمن یو ټاپی پښتون په ذهن کې خامخا یو ټاپی که شعر نه وي زمزمه نه وي دا ټاپه خو حتمن په ذهن کې نو په ذهن کې د یو شعر یا یو ټاپی یو څه نو که زموږ لیدونکو ته وړاندې کړي نو ډېر به خوند وکړي. نو داسې ټپه خو ما ته نه ده را په یاده چې زه ویم. وایي دا دنګې دنګې دې واده شي او دا لنډې لنډې دې واړه قلاروینه. نو ما خو په بیت او په ټپه کې ستا د قد صفت وکړو، اوس ته موږ ته ټپه دې ذهن کې نشته؟ نو نشته ولا. ښه نو ډېره زیاته مننه منصور صاحب. که د دې په اړه باندې معلومات راکړې چې ولایتونو کې خو ډېر ګرځېدلی که نه؟ نو کوم ولایت دې ډېر خوښ دی؟ د کونړ خواص هم ښکلی دی، له دې نه غیر د کوم ولایت خوښ دی؟ کونړ خو زموږ ولایت دی او ځکه چې موږ ته ډېر ښکلی ښکاري او ښایسته ولایت دی. خو بیا په دې ولایتونو کې مې دا مزار ولایت ډېر ښایسته ولایت و، موږ له تللي وو او 6 میاشتې مې تېرې کړې وې هلته. نو مزار دې خوښ دی؟ مزار ښایسته ولایت. او که چېرته درته مفته ویزه درکول شي او تا ته وویل شي چې انتخاب که کوم هېواد دې په ټوله نړۍ کې خوښ وي نو کوم هېواد به انتخابې؟ نو ټوله نړۍ کې هېواد مې دا دغه خوښېږي، جرمنی مې خوښ دی. جرمنی دې خوښ دی؟ ګوره تا هم د کار ځای پېژندلی. بلکل بلکل. ښه نو ډېره مننه منصور صاحب. د لوړ قد ځینې برکتونه خو دا دي چې هغه ونې ته خلک زینک دي او څوک ورخیږي او میوې ته کوي، نو هغې ته خو به ستا اړتیا نه وي که نه؟ نه زما هغې ته اړتیا نشته دی، هغه زه خپله کولی شم. او نو بس زینې ته او دغه ته اړتیا نشته دی که؟ ضرورت نشته دی هغې ته، په خپل لاس باندې راشو کوم. ښه نو ډېر ښه. نو بس دغه د لوړ قد خدای پاک په عبدالستار منصور صاحب باندې پیرزو کړی دی او په یقیني ډول باندې چې دا یوه لویه پیرزوینه ده او بیا داسې پیرزوینه چې په ډېرو ولایتونو حتی په هېواد کې به ډېر کم خلک داسې پیدا شي چې د منصور صاحب غوندې قد ولري. د جامې چې دي زما د 6 متره 7 متره نه جامې کېږي. 7 متره نه جامې کېږي. د منصور صاحب یوه بله جالبه خبره به درته وکړو، هغه دا چې منصور صاحب د امریکایانو غوښتنه کړې وه چې موږ سره لاړ شه امریکې ته، هغه هم د د قد له وجې، خو منصور صاحب د دوی غوښتنه رد کړې وه. دا خبره رښتیا ده منصور صاحب؟ او دا خبره رښتیا ده. په 1491 کې ما نه خارجیانو پوښتنه کړې وه چې ته موږ سره لاړ شه دغه ته امریکې ته لاړ شه، خو ما ورته ویل ما زه نشم کولی چې زه تاسو سره لاړ شم. د څه د وجې د هغوی غوښتنه رد کړه؟ په وطن د باندې ډېر ګران و که نه بله کومه څه وجه وه؟ نو د وطن دغه زموږ د خپل وطن په خاطر باندې ما زه نشم کولی چې زه تاسو سره لاړ شم. هغه وخت کې د وظیفه وه؟ په هغه وخت کې مې وظیفه وه. ښه نو دا د منصور صاحب یوه بله ځانګړنه ده چې فکر نه کوم که د چا نه په اوس وخت کې غوښتنه وشي او دی د امریکا کې نه ووایي، نو خو د نن نه تقریبا 12 کاله مخکې دغه غوښتنه د نه شوې ده او منصور صاحب دغه غوښتنه رد کړې ده. نو منصور صاحب دا راته وویل چې اولادونه لري؟
اولادونه نه لرم. ښه نو خدای دې اولاد څښتن که منصور صاحب، موږ به درته دعا کوو. نو ډېره زیاته مننه منصور صاحب چې موږ ته د وخت راکو، ډېره زیاته مننه ټول درنه. ودان شاداب صاحب ستاسو څخه یوه نړۍ مننه چې زموږ خواته راغلی او موږ سره مرکه وکړله. ډېره زیاته مننه ستاسو څخه کومه. تل راته ژوندي اوسئ. خیر اوسې، ډېره مننه منصور صاحب. کور د ودان د پامیر ټي وي درنو لیدونکو ډېره مننه چې موږ مو ولیدلو تر دې دمه. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. یو ځل بیا چې درته زه شهاب شاداب د یوې نوې خپرونې سره راځم د پامیر ټي وي په سکرین. تاسې ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.